امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې یو حدیث را نقل کړي او دارنګ امام بخاری رحمه الله په ادب المفرد کې را نقل کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من اصبح آمنا فی سربه، یو چا که سهار کی په داسې حال کې چې په امن و، په مشکلاتو کې واقع نو، د یو چا سره دشمنی نه وه، معافن فی جسده او په صحت باندې و، کومه مریضي نه وه ورسره، وعنده قوت یومه او د یوې ورځې ډوډۍ ورسره وه، د یوې ورځې قوت یعنی دومره اندازه چې د دغه ضرورت په پوره کېدی، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. وایي دا داسې دی لکه دا ټوله دنیا چې د خپلو ټولو شیانو سره ورته راجمع شوي. چې که یو مؤمن په دغه حال کې سهار کوي چې دی د چا په دعوه کې نه دی او جوړ دی، صحتمند دی، د نن ورځې ډوډۍ لري، بس دا انسان داسې دی لکه ټوله دنیا چې د خپلو ټولو نعمو سره ورته راجمع شوي. دا ځکه چې دنیا او دنیا کې اوسېدل دا د یو څو ورځو دپاره انسان ته الله سبحانه وتعالی ورکړي چې انسان په دې کې د دې تیاري وي.